له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په بېلابېلو ناحیو او په تیره د دغه ښار په مرکزي سیمو کې د پلورونکو، دکاندارانو، هوټلونو، ښاري موټرو او کسبګرو غږونه پرته له ځنډ اورېدل کیږي. دوی په دې کار هڅه کوي د پیرودونکو پام ور واړوي، خو ښاریانو ته ستونزې راولاړې کړي دي. لاسپیکرو غږ ډېر زیات ده. یو سړی نه اوري چې دغه په څو ده، نو د ګشتن غوږ ور وړاندې کړي چې موږ پوښتنه ترې وکړو چې دا په څو ده. نو باید چې ښاروالي له دغه نه باخبره وي چې د دغه امنیت ونیسي او جای صحیح ورته تعیین کړي چې دوی هر سړی خپل د غریبي بني. لاسپیکر خو ډېرې لګېدلې دي، دې ځان ته د خپل ضرورت دپاره لګولې دي، خو دا دی سړی په عذاب یې ورنه انداسې هم نشي ګرځېدی. ټلیفون خو پرېږده، شور ډېر دی زیات که نه دنه زیات دلته دومره شور دی، داسې ښار کې دنه زیات شوري نو نه کېږي. روډ منډوي، کمپنۍ بازار او میرویس میدان چې د کابل ښار له ګڼو ګوڼو سیمو څخه ګڼل کېږي، غږیزه ککړتیا پکې بیخي ډېره ده. د سړکونو پر غاړو د توکو پلورونکي خپلو توکو ته د بازار موندنې یوه لار له لاوډ سپیکرو کار اخیستل ګڼي. خلک ښه صحیح با عذاب ده، دا خو در سره منمه چې با عذاب ده، خو مګر هم خلک مجبور ده چې لاسپیکر ونه لګوي ولا مال خرڅ شي. ښه چې ولګوي صحیح ده. اوس افغانستان خلک زیاتره بې سواده ده. اول زه خپله سواد بیخي نه لرم چې ولا که سل ختم ولګوي زه نه پوهېږم. نه یوازې په ښارونو بلکې د کابل په کوڅو کې هم د توکو د پلورونکو له لوري د لاوډ سپیکرونو کار اخیستل کیږي چې دا مسله په ښار او کوڅو کې د خلکو لپاره ځورونکې ده. دوی له کابل ښاروالۍ غواړي چې دې مسلې ته د حل لار پیدا کړي څو خلک له دې ستونزې خلاص شي. ښار کې د لاسپیکرونه ډېر په زوره خلک چلانوي، ګڼه ګوڼه ده، دا خلکو ته تکلیف پیدا کړی، مشکلې جوړ کړی ده. موږ عامه غوښتنه له ښاروالۍ نه ده چې د لاسپیکرونه په ټول ښار کې عموما بند کړي. داسې نه چې نن یې چې د یوه یې چې سبا بیرته ورکړي. باید دا رقمونه چې یې وړ بیخي پرې نه دي. بلخوا د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی په ښار کې د نورو دندو ترڅنګ د غږیزې ککړتیا د کنټرول مسؤلیت هم پر غاړه لري. د دوی په خبره چې ټولو هغو شرکتونو ته چې د غږیزې ککړتیا لامل ګرځي ورسره خبرې کړي دي څو دوی خپل فعالیت په منظم شکل پر مخ یوسي او کابل ښاروالي به هیچ چاته اجازه ورنکړي څو ښاري نظم خراب کړي. کابل ښاروالي یو لوی دنده نور هم په ښار کې لري او دنده دا دی چې موږ باید د غږیز ککړتیا پر برابر باندې هم یې کنټرول کړو، هم یې سره راټول کړو په ښار کې. نو کابل ښاروالي په دې هکله هغه شرکتونه او هغه مشخص سازمانونه چې د دوی ځای مشخص دی د هغوی سره جلسې نیولې ده چې په هېڅ عنوان که د عسکري شرکتونه دي که د اوبو شرکتونه دي، دوی حق نه لري په ښار کې غږیز ککړتیا رامنځته کړي، په هېڅ عنوان دا حق نه لري. او پس د هغه کابل ښاروالي د دوی شیان ضبطولی سي او بیا هغه خپل قانوني چلند ورسره کوي. که څه هم په دې وروستیو کې کابل ښاروالۍ د دغه ښار د نظم او ډسپلین په خاطر کوچني ګامونه پورته کړي دي، خو په دغه ښار کې غږیزه ککړتیا یو بل هغه ستونزه ده چې ښاریان ورڅخه مخ دي او ښاریان له کابل ښاروالۍ غواړي چې دغه مشکلات ته حل لار پیدا کړي، ځکه د دوی په خبره چې دوی ته یو لړ مشکلات پیدا کړي دي. له بل خوا بیا کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی په داسې اقداماتو کار روان کړی تر څو له مخې یې وکولی سي چې په دغه ښار کې د غږیزې ککړتیا مخه ونیول شي او د خلکو مشکلاتو ته د حل لار پیدا شي. عبیدالله حیدرزی، CMG، کابل.